د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام متعلق مونږ شروع کړې وه او پکې زمونږ استاد دپاره ډېر د عبرت د پند او د نصیحت ډکې نښې پکې دي او قدم په قدم مسلمان او انسان د هغې نه نصیحت او پند الی او دغه نصیحت او پند چې چا واخیسته دی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی. نو د موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام دا واقعه قرآن ډېر معجز کتاب دی، عجیبه کتاب دی او دا یو څیز هم په دې کې داسې نشته چې د انسان دپاره د هغه عبث ګرځي، بلکې هغه به د ده دپاره د کامیابۍ قدم په قدم په یو یو ټکي باندې او په یو یو حرف باندې په یو یو آیت دله کامیابي ورکوي. نو دا واقعه چې الله راوړې ده دا د دې دپاره چې یاره د دې نه پند او نصیحت نه ووالو. واقعه دې پورې تېر شوي درس کې راغلې وه چې دواړه حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام روان شو. نو چې په روان شو نو په لاره په کشتۍ کې سوارو شو. زه چې سفر کوم تا ته به زه عجیبه عجیبه نقل الله وکړم. کشتۍ کې چې سوارو شو او کشتۍ سمنځه پورې لاړه، حضرت خضر علیه السلام ولګېد او د کشتۍ سوری کړه. موسی علیه السلام ته یې ویې ما نه به د یو شیز هم تپوس نه کوې هغې پورې چې ما راته نه ویلې. خو ما تاسو ویلو چې د ده دا علم تکویني و، بس دا داسې علم و چې هغه په ظاهره یو شان او باطن کې هغه لوی شان او لوی مقام لره. او دی ګورې دلته اوس په اخره کې زه تاسو ته یو خبره کوم چې ناشنا ناشنا کارونه حضرت خضر علیه السلام کړي دي، خو ته به وایې جوړېدی په خپل سوچ کړي دي، نه اخره کې الله یو خبره کړې ده او هغه خبره زموږ استاد د هدایت دپاره به لویه سرچشمه وي. نه هغه کشتۍ چې شروع کړ موسی علیه السلام خو د امور شرعیو او د شریعت د علم پابند غوښتي دا څه کې دا خلک غرقې دا تا څه چلو که هغوی ما ته ته نه وایي چې ما نه به تپوس نه کوې. وایي ښه ښه بس بیا به نه کوم. بیا په لاره روانو چې ویې کتل ماشومانو لوبې کولې او یو ماشوم و چې په ظاهره تاسو بېګا وویلو چې ذکیتن پاک ماشوم خو پاک وي، خو هغه د کافر بچی دی او که د مسلمان بچی دی چې نابالغه یې دی پاک دی. خو ماشوم وی هغې رونیو او مړی کړ. او چې مړی کړ هغه ورته دا دې څه ناکاره کار وکړه. موسی علیه السلام ورته وی دا دې خو ونه کړه. هغه ورته تا ته ما نه ویلې چې تپوس به نه کې دلته تا خو صبر ونه کړه. بیا وی جي بس کو د دې نه پس تا یو کار کو ما د نه تپوس بیا وکړه بس بیا به زما د طرف نه است عذر نه قبلې او بس هغه خپل کار به کوي. بس زه ټیک ده فهمتو علاقه بیا روان. اوس درېیمه خبره را روانه چې روان شو بس په یو کلي ورغلل. ستړي وو ښه ستړي وو. دا کلي کم یو وګورې دا په قرآن شریف کې نه دي راغلی، بس صرف د کلي نوم کلي راغلی دی اهل قریه او نوم یې نشته. خو بیا ما تاسو ویلي د تفسیر علما ویلي چې دا انطاکیه ښار و. انطاکیه یو ښار و په دغه یمن او د دغه علاقو په دغه کې دواړه ښه ستړي راغلل. چې ستړي راغلل بس هلته مسافر چې مسافر نو هغوی ته یې ویې زموږ مېلمستیا وکړئ. یاره مسافر نه هغه هم د نر بچي او ښه شومان و علیم آباد والو. نو بس هغوی ورته انکار وکړه. ابوا ان یضیفوهم انکار یې کوي ځای پرې وباسئ مسافر یم راغلی یم ځای خپل کار کوئ. انکار یې کړی. یاره ډېر سړی خفه شي او داسې ستړی ستومانه راغلی او یو ځای کې د اوبو غوښتې چاپې چې زه دانګه سړی خفه کېږي او په کار دی چې سړی مېلمستیا وکړي که یو سړی راغی او تا ته پته ده چې دا خلک پېژني د الله شان دی انسان د دې اثراتو نه سړی پېژني چې دا سړی سوالګر نه دی دا مجبور دی. نو هغه خو پیغمبرانو دواړه د هغوی په مخ خو د نبوت هغه اثار
پته ورته چې دا میلمانه دي سوالګري نه دي نو بس هغوی انکار وکړه ډېر شونتوب یې وکړه چې شونتوب یې وکړه بس هغوی وله روټۍ ورنه کړه بس دا عجیبه د خدای شان دی دغه انطاکیه ښار تر د قیامت دروازې پورې وه ممکن ده اوس پکې ډېر ښه دغه وي دا سخیان وي پکې خو بس په شونتوب باندې دغه چې ګوره یو دوه پیغمبرانو هغوی نه سوال وکړه چې زمونږ میلمستیا وکړې هغوی دغه وکړه نو دلته به بیا د قرآن شریف دا شان او په دې خپله مسلمانۍ به د الله لوی شکر ادا کړې بیا به په دې باندې لوی شکر ادا کړې چې موږ جناب محمد رسول الله امت کې الله پیدا کړ او بیا په دې شکر ادا کړې چې د قرآن هسې عظیم کتاب الله موږ له راکړی دی داسې کتابونه خو یې ډېر ورکړي دي 103 کتابونه دې نه مخکې نازل شوي دي خو قرآن عظیم الشان په هغې کې داسې کتاب دی داسې کتاب چې د الله په ذات مې د قسمې موږ ډېر بې خونده یو ډېر ناشکره یو ډېر بېکاره یو چې د قرآن عظیم الشان هسې کتاب موږ سره دی او موږ د دې معنا یې زده نه کړه موږ د دې الفاظ یې زده نه کړل موږ د دې مقصد یې زده نه کړ موږ په دې باندې عمل ونه کړ دا زموږ استاد دپاره ډېر د بدقسمتۍ خبره ده قسم دې داسې کتاب چې بس صرف زه تاسو ته یو خبره کوم بسم الله نه راواله تر د الحمد د بسم الله نه راواله تر د من الجنة والناس پورې من الجنة والناس د مشهور روایت مشهور نور دا پته نه لګي روایت مطابق 6,640 آیات 540 رکو او دغه شان پکې دا الفاظ دا کوم الفاظ دې هم شمیر شوي دي اوس په داس زما یاد نه دی خو شمیر یې باقاعده شوي دي بیا د دې زور زیر هم شمیر شوي دي نو د الحمد نه راواله تر د والناسه پورې سپاره بدلول خو پرېږده صورت بدلول خو پرېږده آیات بدلول خو پرېږده بیا دا کم الفاظ چې راغلي دي دا بدلول خو پرېږده بیا چې دا کم زور زیر راغلی دا بدلول خو پرېږده د قرآن شریف لهجه هم څوک نشي بدلولی الله اکبر یاره زه بعضې وخت چې دا خبره د ما دې لکه تاسو د قرآن شریف په لهجو باندې نه دا مولیان صاحبان او د حافظان پوهېږي چې دلته به غنه کې دلته به اخفا کې دلته به اظهار کې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ دا پې دوی پوهېږي دا هم نن محفوظ دي چې دلته به ټکې پوزې ته راولي دلته به ټکې تالو ته راولي دلته به ټکې د ژبې په سر باندې وي دلته به ټکې د ژبې دا سر به راوالي او د غاښونو د منځ سره به یې ولګي دلته به ټکې راوالي او د ژبې دا اړخ په د غاښونو د بل اړخ سره ولګي دا هم نن محفوظ الى یوم القیامه پورې به محفوظ قسم په خدای زه بعضې وخت حیران شم تاسو خو په دې باندې نه پوهېږئ دا مولیان پسې چې رستو دي مولیان د پسې رستو قاریان ولاړ دي قسم په خدای د قرآن شریف لهجه هم دکې ګیرئ تاسو خو لګیا یې انغمت علیهم غیر المغضوب لګیا یې داسې لګیا یې دې وخت کې خدای کو تلاوت قدرې وکړي چې دا قاریان ولاړ دي دلته یې لهجه ته اخفا پکار و اظهار یې وکړه دلته غنه پکار و دا چل وکړه داسې قرآن خدای پاک محفوظ کړی دی نو داسې چلو شو دې پورې ته خبره کوم چې دوی انکار وکړه چا انکار وکړه انطاکیې ښار والا انکار وکړه فابوا قرآن شریف کې راغلي دي نو د انطاکیې ښار ټول چې څومره مالدارانو ټول مالداران راغون شو وی یاره دا خو به د قیامت د ورځې پورې دا خبرې چې د انطاکیې ښار والا انکار کړو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه لرالي وی داسې چل وکړه چې د انطاکیې ښار څومره دولت دی دا به ټول راوړو ته صرف دومره قدر کار وکړه چې دا فابو راغلی دی نو د فابو سره یو کار وکړه لاندې یو ټکې دی د دې فابو دا لاندې یو ټکې دا ټکې بره وخیجه وه او یو وړه شان نقطه ورسره ولګوه بله نو دا فابو په ځای به فاروق جانه څه شي فاتو به شي نو فابو معنا دا ده چې دوی انکار وکړه او فاتو معنا به څه شي دوی راتګ وکړه
ویل حق ولې ململتیا وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا څه کوې دا خو د قرآن شریف لوی شان دی لوی دا خو یو ټکی دی زه د قرآن شریف غنب نشم بدلولی او نه به بدل شي د قیامت د ورځې پورې یاره د خدای لوی شکر وباسئ قسم په خدای چې خدای داسې عظیم کلام موږ نه راکړی ټول وایه الحمدلله بیا پې زمونږ الحمدلله ایمان دی بیا تاسو کې چې کومو ملګرو زده کړی د خدای لوی شکر پې وباسئ بیا چې دا کم درس ته تاسو ناستې د خدای شکر پې بیا چې په دې کومو کوپړو کې الله محفوظ کړی دی زما د الله په ذات باندې قسمي کو دقیق کوپړو د دې ذهن د دې زړونو نه والله العظیم کو په مخ د کائنات کې لوی خلق قرآن ډېر لوی بهر کې سړو انکار وکړه یا خدایه پاک بس په سړو لږه تنده شپه تېره شوه سهار کې شو موسی علیه السلام ته حضرت خضر وی راځه وی څه کوو وی راځه دلته یو دیوال دی بنېږو وی د چا وی د دې کلي والا وی ښه بېګې رانه انکار کړی دی موږ یې ډوډۍ قدرې مېلمستیا نه دی ته ولې دیوالونه سمې دا نه منم دا نه کوم دا ولې کې وی تا ته ما نه ویل چې دا ولې تپوس به نه کوې بس هذا فراق بیني و بینک بس زما ستا معامله ختمه شوه خو خبر در کوم تاله په دقې حقیقت باندې چې ستا طاقت نو تا پې صبر ونه کړو څه له حقیقت کې دردا کوم چې دا درې کاره ما ولې وکړل یو خو دا وره چې دا درې واړه کاره ما کړي دي دا ما د خپل ذهن نه دي کړي اگر چې په ظاهره د دې ګورې الله ما ته وحي کړی ده روس ستاسو سبق کې را روان دي دا ما د خپل ځانه نه دي کړی دا ما ته الله وحي کړی ده فعالیت مې مړ کړی دی خو کشتۍ مې سوری کړې ده خو دیوال مې سم کړی دا ما ته ګورې الله ویلي دا ویم د قرآن څه عجیبه تیمورجانه دغه دی که نه یعنې د قیامت د ورځې پورې دا محفوظ کړه چې بشیر جان سبا سړي ووجدي چې دا خو الله ویلي نه د هغه پیغمبر و دا پیغمبر ته دا دغه شته او نور څوک د ځانه دا کارونه دا به نه شي کولی دا خو پیغمبر هغه ته الله ویلي وی ښه بس نوره کیسې راته مخکې نه کوم نور عجایبات درته نه ښیم بس خبره ختمه زما او ستا ترمنځ اوس درته د دې هغه دا کوم رسول الله بخاري مبارک فاروق جانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما پرور موسی دی الله لوی رحم وکړي و لږ شان صبر کړو موږ به نور هم عجایبات لیدلي هغه صبر ونه کړ وی دا څه چلو وي دا ړومبی وره که نه وی هر چې کشتۍ وه نو دا د یو دوو مساکینو وه مسکین څه ته وایي چې د ساري وي او د ماښامې نه وي دوی ته مسکین وایي نو دا د یو دوو مسکینانو وه دوی به په هغې باندې کارونه کول په دریاب کې او څه لږې ډېرې پیسې به یې وګټلې نو ماښام به یې د خپلو بچو دپاره یوړ د خدای شان ته ګوره داسې چلو شو چې په دقې ورځ باندې باچا اعلان وکړ او ظالم باچا و چې څومره کشتۍ دي بس زما څه چېرته پسیل زمه ټولې کشتۍ راولې چې کومې روغې دي بس دا ضبط کې زما په کار ظالمان باچا وي په مقصد کې تاسو وینئ وی چې دا خبره هغه وکړه نو وي ما وی چې خدایه دا خو د دې دوه یتیمان مسکینانو دي دا خو که اوس دي دا کشتۍ بود دوی به کوي څه نو دا کشتۍ ما عیبجنه کړه نو هغه دا اعلان کړو چې کومې عیبجنې کشتۍ دي هغه په ځای پرېږدئ همه راولئ کومې چې روغې دي هغه راولئ نو دا کشتۍ کو ما عیبجنه کړه د دې ما ته الله ویلو چې دغه ظالم راځي نو عیبجنې کشتۍ نه وړي او سمې وړي نو دا د هغې باچا ظالم نه دا کشتۍ بد شوه او دغې مسکینانو ته پاتې شو پرې ځان نه جوړه کړي کار مې صحیح کړی دی خو غلط کړی دی وایي دا خو دی بلکل ډېر زبردست کار کړی دی وایي دویم څه چلو شو وایي هلکه وایي دا هلک شان ته ګوره دا کوم هلک چې ما ووجه نو د الله په علم کې الله ته پته وه الله ته خو پته ده هو الاول وایه والآخر والظاهر والباطن د نن نه بالفرض والتقدیر د علماء کرامو د خبرې متعلق د آدم علیه السلام 8,000 کالو مونږ ته خدای اتیا کاله مخکې مونږ ته خبره نه ده یاده
د آدم علیه السلام 8,000 کاله وشو الله د هغې نه مخکې چې څه دي الله ته د هغې نه پته دنیا موږ روان یو په دې کې یو 8,000 کاله پاتې بالفرض یم الله ته دا هر څه فرق دی نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې زموږ او ستاسو په اول په آخر په ظاهر او په باطن باندې خبردار دی الله ته پته و چې دا ماشوم دی وره دا ماشوم دا و چې دی الله وی چې دا لوېده نو دا ناکاره کېده خطرناک کېده کافر کېده او د دې ټولې معاشرې دپاره یو درد سر جوړېده او د دې خپل مور او پلار ورسره ډېر زیات محبت او دا مور پلار الله رب العالمین وی دا مسلمانانو مؤمنانو وابوهما څنګه دی فابواه مؤمنین نور او پلار ډېر نیک اوس خدای پاک دی انما اموالکم و اولادکم ورې مال او اولاد دا لوی امتحان دی د یو اولاد دپاره موږ څه نه کوو نو دغه د دې مور او د دې پلار بچي سره دومره محبت و چې دا بچی کافر کېده نو د ده محبت د دې مور او پلار دومره و چې د دې کفر د کفر د وجې د مور او پلار هم کافر کېده خاندان هم ټول کافر کېده دومره محبت و ورسره خلکو نو الله وی راشه دې د منځ نه وباسه چې دا ټول خاندان یې زه بچ کړم نو الله دغه شان وکړل او دلته ور الله بله یو خبره کړې ده دا الله کارونه بشیر جانه نو زه تاسو څه الله دلته وی فاردنا ان يبدلهما خيرا منه زکاة واقرب رحمه وی د دې بچی په بدله کې موږ دوی له ډېر لوی خیر پاک او الله رب العالمین ته د صله رحمې په نیز باندې ډېر نږدې شي ورکړه د دې بچي په مقابله کې نو دا علما وي قرآن شریف کې نشته داسې حدیث خو علما وي چې د الله رب العالمین وي چې موږ له د دې په بدله کې ډېر لوی خیر او ډېره لویه د هغې ښکلې نعم البدل ورکړه دا څه د دقې خلکو لورو شوه نو ته خو یې لورو خو د معاشرې دپاره دغی موږ وایو لورو شوه خفه یو پرې دا زموږ په معاشره کې لوی بدقسمتي ده او بیا د پښتو په معاشره کې ډېره لویه بدقسمتي دا راغلې په لور باندې خلک خفه کېږي خو دا ګورې دا شی بلکل مه کوئ دا خو ځان له باس دی او ډېر وخت هم پرې لګي که زه راته په دې باس باندې شروع شم چې د لور کم مقام دی کومه مرتبه ده نو قسم په خدای دا ټوله شپه به تېره شي او د لور فضایل به ختم نه شي خو الله نارینه اولاد درکړي دی او که الله زنانه اولاد درکړي د خدای پرې شکر وباسه نن د هغې چا نه تپوس وکړه چې چا بچي نشته خدای دې ورکړي چې د چا بچي نشته قسم دی خو نارینه اولاد دی او که زنانه دی او دا هم یاد ساتئ دا یو خبره کوم بس بیا مخکې ځمه چې په زنانه اولاد باندې خفه کېږئ مه د کم سړي چې لومبۍ لور وشوه د قرآن شریف په نص باندې دا خبره ثابته ده او د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې او د علماو د تشریح د لاندې چې د کوم سړي لومبۍ لور وشوه دا خوش قسمته ده ځکه لومبۍ الله په قرآن کې چې د بچو بات کړی چې خوښه شي نو لور به درکړم وایه اناسا یو یهب لمن یشاء الذکور کوم یې خوښه شي لور به درکړم او کوم یې خوښه شي زوی به درکړم او کوم یې خوښه شي لور او زوی به دواړه او چې مې خوښه شي شیندي به دې کړم د دنیا یو طاقت کم به اولاد ده نو زموږ د علما وایي چې د لور او یاد ساتئ بس یو خبره دا کوم بیا مخکې ځم زم د خدای نعمت دی د هر چا بچي چې دي نارینه خدای دې ورته نیکعمل صالح لوی کړي خو دا یاد ساتئ چې لور هغه نعمت دی چې د زوی متعلق رسول الله مبارک دا نه دی ویلي دی د لور متعلق دی چې کوم سړي د لور صحیح تربیت وکړه بیا یې د هغې کوم حق و هغه ادا کړه دا رسول الله مبارک ویلي مشکات تیر شوی مشکات مبارک کې دا حدیث شته صحیح تربیت یې وکړه بیا یې واده کړه د ده د ذمې نه خو حق ادا شو خو د دې لور د دې صحیح تربیت او د دې واده کول او دې سره د ښکلي تعلق په وجې هکذا نبعث یوم القیامه دقه د لور پلار او زه به اوږه په اوږه جنت ته دا د لور متعلق رسول الله مبارک
هکذا نبعث یوم القیامه. دا لفظ راغلی تیمور جانه اوږه په اوږه به زو دي جنت ته زوی نه دی راغلی. نو الله والا د دې په بدله کې لور ورکړه. دا چې بچی یې مړ شو نو ته به یې لور ورکړه. نو دې کې الله وایي چې څنګه موږ وله ډېر ښه دغه ورکړه پاکیزه دغه او الله ته ډېر نږدې د لور به څه دغه. نو د لور دا دغه وه چې د هغې لور په اولاد کې الله رب العالمین په بني اسرائیلو کې اویا پیغمبران پیدا زوی کافرو علاوه او د هغې په ځای الله لور ورکړو. د لور په نسل کې الله اویا پیغمبران پیدا کړل. نو د دقې بچي پلار د اویاو پیغمبرانو نیکه جوړ الله خو بل شان ده. وی ښه دوه شو. وی درېم دا دیوال چې د دا نیغ که یو کنه دا دیوال مې نیغ که. وی دا د څه د وجې؟ وی دا د دې د وجې چې دا دیوال د لاندې خزانه وه او دا د یو دوو یتیمانانو ده. د یو دوو یتیمانانو وه لغلامین یتیمین فی المدینه. دا یتیمان نو دا یتیم مالو او زه یریدم په دې باندې چې کو دا دیوال را پرېوتو دغه خزانه د دې یتیمانانو خلکو خوړه. نو بس ما په دیوال نیغ که او هغه خزانه مې محفوظ کړه او دغه خلکو سره دا دغه پراته وي چې کله لوی شي نو دغه خپله خزانه به راوایي. وایي دا ولې دا یتیمانان څنګه دا دومره دې ولې دغه وکړه؟ دا دومره الله رب العالمین ولا په فضل وکړو او رحم یې وکړو خزانې ولا محفوظ کړه. دا ولې؟ وایي تیمور جانه وکان ابوهما لارې نیک عمله لارې نیک عمله. ور ډېر لوی سبق دی خبره کې پروت دی. ستاسو درس کې دا نن ډېر لوی سبق دی چې پلار نیک عمله وي نو د هغې نیک عمله پلار لوی اثر په اولاد باندې دا وي چې د اولاد هر څه الله رب العالمین محفوظ. او دا یو ناشنا خبره وره دا ټولو تفاصیل تیمور جان وی ګوره چې تا سره څومره تفاصیل دي کوي نیره سره راشه چې زه راته درکړمه ټول تفاصیل وګوره. نو دا وکانه ابوهما صالحا د دې د لاندې لیکلي دي چې د دوی په اووم پوش کې پلار چې کوم نیکو هغه نیک تیر شو. اووم پوش کې نیکه نیک تیر شو د هغې اووم پوش د نیکه د وجې الله رب العالمین 200 کاله پس هم د دغه اولاد الله داسې حفاظت پلار داسې شی دی ګورې نیکه داسې شی. نو دا دغه کوې خیر دی خو تاله ما ته وګورئ موږ خو لګیا دي دنیا کې هلکه مونځ هم کوو او دس هم کوو او الله ته مو ودرېږو جلاګانې کوو څه نشته. پتا به نه وي ستا اولاد له به د دې فایده وي ستا نسوله به د دې فایده وي ستا کلوسوله به د دې فایده وي ستا کودوله به د دې فایده وي هغه نوسي او کلوسي به درته لګیا وي دعاګانې به راته. نو دا ولې دا پلار وي په اووم پوش کې نیکې په اووم پوش کې نیک تېر شو د هغې نیکوالي د وجې الله 200 کاله پس هم د هغوی د مال حفاظت کړه. خدای د موږ ټول نیکان. یاره چې دا خبرې ورته موسی علیه السلام وکړې وایي ښه مې کړي دي که بد مې کړي وي ډېر زبردست کار دی کړی دی ډېر زبردست کار دی هر یو کار دې کړی دی بلکل صحیح دی کړی دی. نو اخره کې ورته حضرت خضر خبره کوي هره ته بیا درس کې وایم او هغه خبره بس یو صیغه ستاسو دپاره ډېره پیغه ده او ستاسو د کامیابۍ دپاره لوی څیز دی. ګوره قال حضرت خضر علیه السلام ورته وي الم اقل لک آیا ما ویلي نو تا ته چې انک بشکه لن تستطیع ته طاقت نشي لرلی معیه ما سره صبره په صبر کولو باندې زه کار کوم ورته وی دا ولې طاقت نشي لرلی دا دریم ځل دی. قال موسی علیه السلام ورته ان سألتک کوما تپوس کان شین د شي څه بعدها پس د دین فلا تصاحبني بیا مه ملګري کوه مایه بس زما ستا بیا جدایي راله قد بلغت ورسېدې ته من لدني زما د طرف نه عذر بعد زما د طرف نه عذر ختم. فانطلقا بیا دواړه روان شوه. اوس دا درېیم کار دی حتی تر دې پورې اذا اتیا چې راتګ یې وکړه اهل قریة خلق د یو کلي ته استطاع وایه څنګه استطمع
چې خوراکي وغوښته دې دواړو اهل قريه استطعما خوراکي وغوښته دې دواړو اهل هذا اغه زید خلقنا نو څه چلیو کو فاباو نه انکار وکړه ايو ضيفوهما چې ملمستیو کې د دې دواړو ملمستیا کوي خیر دی ها په ځړې راشي نو ملمستیا د دې ډېر لوی فایده ده فوجد ايو ضيفوهما چې ملمستیو کې نو فوجد دوی منتفيها دقیقلی کې او انکار وکړه دوی په کلی باندې رالل نو فوجدا دوالو منتلفیا په دې کلی کې جدارن یو دیوال یرید ان ينقض یرید نزدیو چې ان ينقض را پروزی فاقامه نو دی دوالو او درول هغه دوالو خطل بډیواله او دیوالیو قال موسی علیہ السلام وتی لو شئت کو غفتری وتانو لتخستا کے تعالی علیہ دبینا اجر سمزدوری مزدوری باندې ته غشتي وا او دغه باندې کړي و دا څه به سدي ول دیوالو بس دا خبره چې وته وته فتما تماوی نو چې ته بچپ کیږي تا دا ولې بیا تاسو وکړه بس قال هذا فراق بيني وبينك قال حضرت خضر وتوي هذا دا فراق جدائی دا بینی پما بین زما کے وبینک وبین ستا کے باس تستا دالارا و زما دالارا بس ختم دا خوش خیر دے جدائی خورالا او سیرتا حقیقت بیانو مدد خبر اصلا چه ستا پسلک شکی چه دا کارونه دی ولی دا سکلی دی او دا حقیقت مو ترو سپوری دا خو منگا دا واقعا تاسم دیرو دی دا منگم دیرو دی و دین دا مخی داتی منگا پا دی لاس کی دو مخی ندا ولی نو سگا حقیقت موروی سا انبئو کا دیر زرد چی خبر بزتال درکم بتاویلی پا حقیقت ما لم دا اغشیز لم تستطع علی صبر چی تا پی صبرو نکا طاقت نظر تا دا غیبانی دا صبر زتال دا غی خبرو درکم اس مورا رنبه ایسا چل شو کشتے دی سورہ کلیوا دا کشتے میں ولی سورہ کلیوا اما السفینتو ارچ کشتے وا فکانت نو داولی مساکینی دیو غریبانانو مسکینانو یعملون فی البحر چی کار بے کو پا دریاب کی دا کشتے کار سے پا دریاب کی خلق پہ کار کئی کنا مزدوری پہ کئی کنا فاردتو ان اعیبها نو ارادو کلما اند دی خبری عیبها چی دا زعیب جنکم داولی وکانا وراءهم او واندی داغینا ملکن یو باچا یأخذو چینی ولی بے کل سفینتن ہر یو کشتے غصبا پزورا دا باچا را روانو بس کشتے نیولی دا کئی دا سدا ولی تیمور جانا زمون پا دی ملک منیجر سیب دا دا برسونه اونی سیوی زی چیزو سٹرائک تے تو برسونه پلار کی نیسی کن دا بے پا خواه کولا یو لس کاله مخکې دا شیزونه و بسونه به بسونې ولې وي زه سټرایک دی او پلان کې دی او ډینګرې دی خلکو به بیا ګاډي نه ایستله ما ته یاد دي دا ما ته یاد دي دا خو اوسنۍ خبره راته زه کومه دا خو د نن نه 4.5 کاله مخکې دا واقعه ده نو هغه وي باچا په زوره لوی خلک وی باچا کشتې نیولې نو چې کومه عیبجنه کشتې وه هغه به یې پرېښوده دا کشتې ما ځکه عیبجنه کړه چې دا در یو دو یتیمانانو نو چې هغه عیبجنه دا خواکې خمی کړي دي کو بد می کړي دي وی ډېر زبردست کار دی کړی وره واما الغلام هر چې هغه هلکو فکان ابواه نو د هغوی مور او پلار مؤمنین نیکان فخشینا نو یره وکړه ما ان یرهقهما چې تنګ به کړي هغوی لره طغیانا په سرکشۍ او کفرا او په خپل کفر سره دا خپل مور او پلار به تنګ کي او دې ته به یې راولي ځکه چې محبت یې ورسره اولاد سره محبت زیات وي نو دا هغه په خپله کافر کېده دا مور او پلار مؤمنانو کفر ته یې راوستل نو ما هغه مړ کړم فاردنا نو موږ اراده وکړه یبدلهما چې بدل ورکړو د دې ربهما ستا رب خیرن ډیر بهتر منه د هغه نه زکاتن په پاکوالي کې و اقربا او نږدې په رحمه په صلې رحمې کې ډیر پاک او د صلې رحمې بچي بوله الله ورکي نو هغه لورې وله ورکړه درېیمه وره واما الجدار هر چې دیوال و فکان لغلامین نو دا د یو دو یتیمای لغلامین دا لکانو
یتیمین چې یتیمانانو د یتیم به خیال ساتي د یتیم د مال ګور ډیر زیات خیال به ساتي او ډیرو خلکو والد تباہ او برباد دي الله دې د دغه امتحان نو ساتي او لوی ثواب هم دی لوی ثواب هم دی زه بس اوس وخت نشته زه بیا بل وخت کې به ووایم فکاننو لغلامین دوله کانو یتیمین چې یتیمانانو فی المدینه په ښار کې وکان تحته او لاندې کنز لهما خزانه د دې دواړو وکان ابوهما صالحا و د دوی پلار ډیر نیکا د نیک پلار ګوره اثر دا اولاد د پاره وي دا یاد پاته ظالمانو ځان نیکان کې چې زمون خاصم تیر کړ چې په دې اولاد باندې کوم دا غیر اثر خپل وی کنه او دا وی یار قسم په خدای دا وی وی قرآن وی نو مونږ به کې څه دغو وکانو ابوهما د دې دوه پلار صالحا نیک فارادا نو اراده وکړه ربک استا رب ان یبلغا چې ورسیږي دا دوه اشدهما خپل قوت ته ويستخرج روبا سیدا دوانه کنزهما دا خپل خزانه کله ورسیږي ځوانان چې نو بیا خپل ځوان د خپل مال بیا حفاظت کوي کنه رحمتا من ربک دا کار دا رحمت استاد رب د طرفنا او دقه ستاسو دا ټول سبق خلاصه وره چې وما فعلته عن امري وایا مانو کوم مولانا وما فعلته دا کار ما نه دی کړی ان امري په خپل سوچ باندې په خپل فکر باندې اصل چې ته دا وې چې سړی هو چې دا جوړې دی دغه یا مې دا عیب جن دا نه دا ګوره ما نه دی کړی دا ما ته الله ویلي دي هغه تکوینی امور وای تکوینی امور باندې تاسو څنګه پیکم چې ستا په ذهن کې با معنا به بل شانی مقصد به بل شانی او داغه مطلب به بل شانی دغه دی وما فعلته دا کارونه ما نه دي کړی امر په خپل سوچ په خپل فکر په خپل دغه باندې دا د الله د طرف نه ما تاسو ذالک تأویل دا حقیقت ما لم تستطع چې طاقت نه لرته علیه باغی باندې صبر کولو دا خبره وي چې ما به کول او تا به صبر نه لر کو دي لرلو ډیر صبر نور مخکې دي خدا د الله د طرف نه یو دغه الله د دوالو پیغمبرانو ادا وکړو خو د موسی علیه السلام دی شانو دا دغه دغه بالکل خلاف نو چې هغه به داسې نه وي هغه خامخا دا کول هغه د شریعت دغه مطابق دغه نو دا د حضرت دغه ټول روایتو کې راغلي چې دا حضرت خضر علیه السلام اگر چې قرآن شریف دا نه دی ویلي قرآن شریف دا نه ویلي خو په بخاري مبارک کې دا حدیث چې دا حضرت خضر اوس اخیری خبره به دا کومه چې حضرت خضر علیه السلام جمدی دی او وفات نو دا یو عجیبه زمونږ د دې علماو ترمنځ یو خبره ده بعض علما کوي چې هغه وفات او بعض علما وایي هغه جمدی دی اوس پورې جمدی دی بس خدای پاک له جون ورسره زموږ په دې کتابونو کې د دین په دې کتابونو کې یو داسې روایت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د رسول الله وفات دا ډېر لوی غم و صبت ایاما سرنا لیالیها مړه وایه که نه یار ډېر حضرت فاطمه وی شپه را باندې روز شو ورځ را باندې شپه شو ډېر لوی غم و د صحابه ډېر زیات غمجن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق پر روایاتو کې راغلي دي هوا سے کار پرېښود سورې راغلې وي کو چا ووي چې رسول الله مبارک وفات ته قسم دی په دې صورت سر وه هغه تللی د الله ملاقات به اوس په راځي دا د مینې او د محبت انتها دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې سکوت راغی پښتو کې به دا کومه معنا اگر چې داغه په شان کې دا نه ده پکار خو زه د خپل پښتو کې چې بالکل ګونګ شو خبرې نه شو بس چا اثر یالو راړو نور صحابه ته په خدای یقین وکړ روایت کې راځي په مسجد نبوي کې لګیو پراتو جړلې په ملاس ابو بکر صدیق بهر ته بیا چې ابو بکر صدیق راغی بهر کې تاسو ما په څلورمه پاره کې داغي خو پورا بیان کړی دی هغه بیا یو زبردست خطبه ویلو خلک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی دې کې
د رسول الله مبارک د دې مرګ نه پس یو سړی راغی چې موږ په مدینه منوره کې چا نه پېژانده و یو ډېر بهترین او اعلی بیان یې وکړ او دا حقیقت دی خدای دې موږ او تاسو ټول د غمونو نه وساتي امین وایه خو د بعضې انسان خبرې د بعضې انسان په دقیق وخت باندې د صبر هغه تلقین هغه انسان په زړه اثر کوي دا حقیقت دی وایي دې کې یو سړی راغی او ډېر بهترین بیان یې وکړ او د صحابه وایي زموږ په دې زړونو باندې سمې د صبر پټې ولګېدې وایي سړی واپس لاړ وایي چا مدینه منوره کې نه پېژانده وایي زه ابوبکر صدیق داسې یو ځای شو نور چا نه پېژانده ما ابوبکر صدیق ته وایي چې ودې پېژنده وایي راته وایي چې نه وایي راته وایي چې دا حضرت خضر علیه السلام دا بیان هغه دا هغه نو د رسول الله مبارک او د حضرت خضر علیه السلام ترمنځ 4,000 کال موسی علیه السلام 4,000 کاله مخکې د رسول الله مبارک نه تېر شوی نو بعضې علما دا او بعضې علما وایي چې هغه وفات دی بهر کې زه تاسو ته یو خبره کوم او دا ما د حضرت شیخ صاحب نه اورېدلې ده او ډېره ښه لګي زمونږ استاد دپاره اصل شریعت هغه د رسول الله مبارک دین دی دا قرآن دی حضرت خضر علیه السلام جمدی دی یا وفات دی زموږ ستا په موت کې په هغې څه فرق نشته زموږ ستا په اودس کې د هغې باندې څه فرق نشته زموږ ستا په حلالو حرامو کې په هغې باندې څه فرق نشته بهر کې ډېر داسې دغه شته د الله د قدرت نښې دي چې هغه موجودې دي ممکنه دا موجوده ده زموږ په دین کې د دې دپاره څه حقیقت نشته نور د الله قدرتونه دي د الله قدرتونه ډېر لوی دي د الله قدرتونه ډېر لوی دي هسې خو ډېر لوی پاک خلک دی د اسمان د کله نه پیدا دی دا سپومې د کله نه پیدا ده دا ستوري د کله نه پیدا دي دا خو د حضرت خضر علیه السلام نه په زرګونه کاله مخکې پیدا دي نه پوهې دا ژوند نو دا زموږ دپاره څه دغه نه دی بهر کې جبدې دي یا وفات دي په موږ کې اصل دغه نشته زموږ دپاره اصل دا د قرآن دی او د دې نه پیدا اخېستل پکار دی خدای پاک دې موږ او تاسو ټول له په دې باندې د عمل کولو توفیق ورکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك